له لوبې وروسته د راشد خان وینا او استرالیا ته ځانګړی پیغام. راشد خان وویل کرکټ په افغانستان کې د خوښۍ یوازینی علت ده او موږ ډیر ویاړو چې د داسې یو هیواد نمایندګي کوو. راشد خان زیاته کړه په ځانګړي ډول ماته د وکټو اخیستل هیڅ مهم نه دي. د خپلو هیوادوالو مینه او وطني احساسات راته لومړیتوب لري. راشد خان وویل په لوبه کې تر ټولو مهم څه توپ ټولونه یا فیلډینګ ده. د لوبې په ګټه کې 25% بولینګ، 25% بیټینګ او 50% فیلډینګ رول لوبوي. راشد خان د ګلبدینۍ په هکله وویل هغه د خپلې هرې کامیابۍ د لمانځلو لپاره د مټو له سټایل څخه کار اخلي او ګلبدین یو مجرب لوبغاړی ده. د نوموړي تجربه نن د دې باعث شوه چې افغان لوبډله بریا ته ورسیږي او هغې زیاته کړه چې لوی لوبغاړي به تا لوی میچونه ګټي. راشد خان استرالیا ته په ځانګړي پیغام کې وویل که چېرته تاسو له موږ سره لوبلړۍ لغوه کوئ نو بیا د نړیوال جام لوبې څخه ولې نه تیریږئ. د هغه په اند زه په استرالیا کې له استرالیایي لوبغاړو ډیر مینوال لرم. په کومه ورځ چې زما مور په حق ورسېده لوی قناعت استرالیایانو راکړ چې له دې څخه معلومیږي عامه وګړي او عام خلک له افغان کرکټ لوبغاړو سره هیڅ ستونزه نه لري. یوازې د استرالیا بورډ کوشش کوي چې لوبه له سیاست سره مدغمه کړي.